سلام حافظ هیبت شهید په نامه باندې یو ورور پوښتنه کوي چې که چیرته یو سړی ذکر یا وظیفه په زړه کې کوي په خوله باندې نه وایي دا څنګه ده؟ نو محترمه علي قاري رحمه الله په الحرد الثمين للحصن الحصين دا د یو کتاب د 3 جلدونو کې په خپل کتاب کې دی وایي چې ذکر قلبي چې دا ثواب یې په نسبت بلکې دا ثواب یو په اویا باندې زیات ده بلکې دا افضل د ذکرونو ده. به حدیث راوړی د مسند د ابو یعلا موصلینا په مسند د عایشه رضی الله عنها روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي چې ورځ د قیامت سي نو ملائکو ته به وویل سي چې د پلانکي سړي مو ټول شیان لیکلي وي ټول مو لیکلي دي بیا به ورته ووایي چې نور هیڅ شی نسته وایي نه هیڅ شی نسته نو الله عز وجل به ورته وایي چې موږ سره یو شی سته ده چې تاسو ته هغه نه و معلوم چې هغه ذکر خفي ده نو ذکر خفي باندې هم الله عز وجل یو په اویا باندې ثواب وي زیات ورکوي. نو اگر چې دا حدیث خو ضعیف دا علي قاري رحمه الله په خپل کتاب کې څو ځایه په دغه مسله باندې بحث کوي. الله دې جوړ لره وروره وو الله ثواب ورکوي کامیابي دې نصیب سر الله دې ونازوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې نکاح د انسان له پیري سره څرنګه ده یعنی انسان له پیري سره نکاح وکړي یا د بني آدم نکاح له پیري سره یا له پیري سره دا جواز لري که نه لري؟ نه محترمه د مونږ حنفي فقها دغه مسئله کتابونو کې ذکر کوي. په فتاوا سراجیه کې سراج الدین الاوشی الحنفی رحمه الله باب کدی باب النکاح المحارم نو التا یو خبره کوي لا يجوز المناکحه بین بني آدم والجن نسی کیږي نکاح په مابین د بني آدم او د پیریانو کې والانسان المائي او د اوبو د انسان په مابین کې ولی اختلاف الجنس ځکه جنسي مختلف ده. دغه خبر بیا محترمه نورو ډیرو کتابونو د کستا ده چې مناکحه په مابین د پیری او د انسان کې نسی کیږي. په اشباح والنظائر د علامه ابن النجیم کې او په احکام المرجان د علامه بدر الدین الشبلی الحنفی کې الله دې ښه لره وروره کامیاب